طوفانونه دي، زلزلې دي، پریشانۍ دي، بیماری دي. دې په هکله د مخلصین مقربین خلکو مشوره ورکړه چې د خلفا دا استخاره وکړي چې د وجه څه ده، کوم داسې خاص شی دی چې د عذابونه راځي. دوی زمونږ مرشد صاحب وایي شمس المشاهد احمد برکات ملالیه چې مونږ استخاره وکړه، د ډېرو استخارونه بعد دا معلومه شوه چې الله پاک ناراضه دی او خفه دی. دا هر څه چې کېږي زمونږ د عمل او د ګناه د وجې نه کېږي. لکه تېره جمعه مونږ تاسو د ګناهونو قباحتونه دنیوي بیان کړل. د الله امداد به نه وي، برکت به نه وي، معیت الله تعالی به نه وي، الله په حفاظت کې به نه وي، زندگی به د کمزوري پریشانه وي، بیماری به زیاتې وي، په مال کې به برکتونه نه وي، زلزلې به راځي، طوفانونه به راځي، باران به غواړو خو نه به کېږي، چې نه غواړي بارانونه به کېږي. اوس دا ټولو د ګناهونو وجه ده. او زمونږ مرشد صاحب دا ټولو ته اعلان کړی دی، عوامو ته، خواصو ته، چې دوی د ختم امام معصوم صاحب زیات کوي. زمونږ د سلسله نقشبندیه شیخ دی. ختم امام معصوم رحمه الله دا دی چې 100 درود شریف اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیه، دا به 100 واری ووایه. بیا 500 واری لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دا آیات به ووایه 500 واری. بیا به 100 واری دا درود شریف ووایه. بیا به د الله نه دعا وغواړئ د ځان دپاره، ټول امت مسلمانانو دپاره. دا په خپله به مونږ تاسو عمل پې وکړو، کور کې به ټلیفونونه وکړو. زنانه په دې کې ډېرې ښې دي، په دې عمل کې زنانهو ته به ووایو چې دا ختم شروع کې اجازه دی، عوامو ته به ووایو، مسجونه به وکړو چې الله تعالی د عذابونه ختم کړي. هر سړی د دا ګمان وکړي چې دا ګناه په ما کې دی، بل ته د سوچ نه کوي. اصل کې اکثر دا ده چې بل ته سوچ کوي چې دا ګناه پلاني کې دی، پلاني کې دی، بلکې هر یو ځان ته دا سوچ وکړي چې دا په ما کې دی، د عذاب د ما د ګناه وجې نه راځي. اول به خپلې توبې وباسو، بیا به نور خلکو ته هم ترغیب ورکړو. خوښه مو ده دغه به مونږ تاسو ټول عمل پې کوو چې الله تعالی د عذابونه ختم کړي.